اوس غوږ کتاب نه ویلي دي مسلمانان رمخ دا روایت څه شی د دلته ټاپې ته وګورئ یو دقیقه زه دغه درته وړ کړم چې ورته غوږ سي دا 341 نمبر روایت ده لاندې ورته وګورئ 41 و300 يعني 341 حسن او موثق يعني صحيح روايته ده وقوري مسلمانانو عن ابي جعفر عليه السلام قال امام جعفر عليه السلام كان الناس اهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاث فقلت ومن الثلاثه قال المقداد بن الاسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي صحيح روايات ده امامان ورته صحيح واي آية الحجة العالم شيخ الاسلام محمد باقر المجلسي وسوي ويدا لكافينا درته ثابت کړه لکافینا درته ثابتوم وس دغه څو کتابونه سیمان درته ښکارا کړل یو عالم دی راوړل ټول مزر مسویل دا کتابونه دی موږ نه دي او دا روایتونه دروغجن دي مهرباني وکړه بل خواته بنزو زه ته وایم چې لرګای ته وای سټیل زه درته هم الکافی نه ثابت کا او په کافی کې خو دې لا بنده دي تا ټول مذهب کتابونه روایتونه په کافی کې دي ټوله کافی کې دی الکافی لان الکافی نه بغیر بل کتاب نه لري زه تا وایم من لا يحضر الفقيه دي چا کتاب ده من لا يحضر الفقيه دي چا کتاب ده خبره خو ور کنه تا وایم مسلمانانو کې ناز دي څه تم تا صحیح مسلم کې هغه روایت والله کبلی خواته باندې منافقین دي فهم دې باندې خبره کو بل خواته ولا کلاړلې یا دا کتابونه د صحابه او تزر اعظم د صحابه او په شان کې زر اعظم د صحابه او شان ته زر اعظم د دې روایتونه دا روایتونه د دروغجن دا امام دی دروغ وای دا کتابونه دروغ وای دا امامان دي مجلسی توسی طبرسی دا ټول محدثین دي ملاین دي دا دروغ وای درته کوم کتاب نو خیم رغه روخه ما سم دالته خده څو په نقطه خبري وسلاړ شو اوس ته ماته دي جواب راکا چې صحیح مسلم کې کوم روایت ده ابانو کې منافقین دي یعنی دغه کتابونه سما در تخکار کړل دروغ وای دا کتابونه سما در تخکار کړل دروغ وای دا امام دی اوس دروغ وای یا والله کبل خواته لاړی صحیح مسلم په دې باندې ما یو ساعت لتا سره په خوا بحث کړی ده یو ساعت بیا هم تختیدلې په شرمونو الله جل وعلا په غوخ کې مو شرمولې و تختیدلې دغه کتابونه سي دي مسلمانانو ته دی ویل وای دي مال معتبرو کتابونه لڅشینا لمعتبرو کتابونه تب مرآة العقول دي ته په هیګي سي په اتو معتبرو کتابونو کې دي ده ته په هیګي وسغنا مني تفسير صافي دي نمني بفيز الكاشاني او میان دي علماء اجماع می دي راوړل چې هغه درته وایي دا تواتر سره دا روایت ثابت ده په تواتر په دې ظالم نه پويږي شینده بيد دا پرست د سوال مطابق یو دغه جواب وای دا رد ک په کوم روایت سره بیا به بل خبرې ته زو مهرباني مایک د خلاص ک د قاری صاحب د سوال مطابق جواب ورکوه چالو کېږه ما د الله بنده خو یو ساعتم وخت درکو د خپل ټایم کې خپل خبرې وکړه مهرباني دغه روایتونو باندې دلیل راوړه دا رد ک د خېټې نه د خپل کتاب نه مهرباني صبر ودر صبر ام دغه د کافي کتاب دراسه وخت اوس به بچو کومي خواته زیادات تختمه الله اكبر الله اكبر وتكتيده مسلمانان غوكسي جاء في روضة الكافي دي بل كتاب يو دقيقة كشف الحقائق رد على هذه النصيحة إلى كل شيعي أول جيل يوصل درس لي صفحة أم دغه خبري درته ورته وګوري سواي جاء في روضة الكافي للكليني كتاب الكافي 202 صفحة رازدي رواية عن أبي جعفر قال ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث هم المقداد وسلمان وأبو ذر كما جاء في تفسير الصافي والذي هو من أشهر وأجل تفاسير الشيعة دا دومره شنو ده بيدي يعني تركافي كتاب ترطولو مشهور أو بهترين تفسير وأكثرها اعتبارا أو بهترين اعتبار لري روايات كثيرة تؤكد هذه المعتقد وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعد وفاته سرطول مرتد وكافر سول
هغه دا دلته سي اوس راسي په ټکي خبره راپورته سره اوس راپورته که زر راپورته کاله والله کې په دربینم پیدا کې و داسې وتښتېده انا زر داسې په منډه بریالی سپوس چې بلې خوا مې نه پرېږدي ګیر و ښه اله زر کوو چیرې لاړلې اله زر کوو زر راځه دا بل هغه صاحب به روایتونه راوړي هغه صاحب خو لاړ سینه زني ته نه زه اوس دې ته حیران پاتې یم چې ټول مذهب پرېږدي یو کتاب په هغه کتاب کې م راغلی یا په هغه کتاب کې م هغه ثابت مهرباني هغه صاحب بولتا 302 مایک دې خلاص که هغه صاحب مایک دې خلاص که کینګ څنګه سني کېږي که څنګه کلمه وایه مهرباني مایک دې خلاص ده دا خو د خدای په فضل سره ګونګی غږ یې نه راوځي زه دا ځای درته راواخلم یو دقیقه دلته راځي مهرباني بل اواز دې رانیسي د دوی مکتبي اوس خلاصې سوي دي ښه څه شي خلاصې سوي دي مکتبي بل اواز دې رانیسي احتیاط کوه ونه ترنجېږي نه نه کار مه کوي ډز به نه کړې دې ځان ډېر وهلی دی اوس تاسو څومره ویې الله اکبر دا هم وغپېده څه شی یې وکړل وغپېده قاري صاحب هسې بده غپېده یې وه السلام علیکم قاري صاحب محترم ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمت الله عمر جان په خیر راغلی ښی قدرمن صاحب مو وساته هغه صاحب خو په منډه بریالی شو ته چې پسې راغلی ګړنګ غږ دې ورباندې وکړه سړی دې ویاره نو بیخي دې لایف نه وتلی ده پخوا خو دلته لاندې ناست و راپورته مې کړه دا څو ځلې راغلی همداسې په هغه عکس په سر یې سپی کېنولی نه مونږ ته یې چل راځي خو سیاسي دی په ځای په لاس کې راشي نو جلا بنده دا بل هغه صاحب هم په منډه بریالی شي ښه دوستانو تاسې خلاص وکړئ شیشه در سره ټکوئ انشاءالله بل هغه صاحب هم درته راپورته کوم Mm-hmm.